حقانی وایي چې له متکي سره د هندي چارواکو لیدنه پاکستاني پلان جوړونکو ته د عبرت لپاره لوی درس دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر لیدنه باید د پاکستان هغو پلان جوړونکو ته د عبرت درس وي چې فکر یې کابل په افغانستان کې د طالبانو واک په له دغه هیواد د هند نفوذ ختم کړي. حسین حقانی د چهارشنبې په ورځ د هند له بهرنیو چارو سکرتر وکرم مصری سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متکي د لیدنې په غبرګون کې پر خپله ایکس پاڼه لیکلې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د هند د بهرنیو چارو سکرتر لیدنه باید د هغو پاکستاني پلان جوړونکو لپاره د عبرت لپاره درس وي چې له کالونو راهیسې یې په دې کیسې باور درلود چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني به له پاکستان سره مرسته وکړي چې هند له افغانستان نه وباسي یا یې هم نفوذ پای ته ورسوي. حسین حقانی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکي د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر وکرم مصری سره په دوبۍ کې لیدلې دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د افغانستان پلاوي د هند امنیتي اندېښنو ته د رسېدګۍ ژمنه هم کړې ده. په دې ناسته کې هندوستان د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو، پراختیایي پروژو او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی. د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر مصری له افغانستان سره د اوږدمهاله دوستۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د نږدې اړیکو یادونه وکړه. نوموړي همدغه راز ډاډ ورکړی چې هندوستان د افغانستان د بیړنیو پراختیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره چمتو دی او په دې حساس وخت کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی. که څه هم پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې پیکه شوي دي، خو وخت نه وخته د اسلامي امارت او هندي چارواکي هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا راژوندۍ کړي.